سورة عصر د قرآن کریم یوه له لنډو سورتونو څخه ګڼل کیږي ځکه دا مبارک سورت یوازې 3 آیتونه لري او په لوی قرآن کې یوازې 3 لنډه سورتونه شتون لري چې یو یې سورة العصر دی. عصر د قرآن کریم 103 سورت دی چې په مکه مکرمه کې نازل شوی ده. سوره عصر دومره لنډ سورت دی چې حتی لومړی آیت یې یوازې په یوه کلمه والعصر کې پیل کیږي. یو ځل بیا سایبر ټي وي ته ښه راغلاست. ګرانو، ځینې علما وایي په دې سورت کې د عصر معنی وخت دی او ځینې نور علما وایي د دې مبارک کلمې معنی د مازدیګر لمونځ دی، خو اکثرو یې د زمان تعبیر تایید کړ او وویل چې خدای جل جلاله د وخت او زمان قسم خورلی دی ځکه چې انسان په لوی زیان کې دی پرته له دغو انسانانو چې دغه 4 صفتونه چې په دې مبارک صورت کې ذکر شوي وي لري. لومړی ایمان، هغه څوک چې په پاک زړه او په ریښتینې مینه سره په الله تعالی څخه ایمان ولري. دوهم صالح عملونه، هغه اعمال چې په دې کولو سره د انسان وجدان د سکون احساس وکړي. دریم یو بل ته نصیحت کول، یعنی خپلوان او ملګري مو ښه کارونو ته هڅول او له بدو څخه یې منع کول. او بالاخره 4 نمبر یو بل ته د صبر بلنه ورکول، یعنی هغه نصیحت چې په دنیاوي مشکلاتو او سختیو کې باید زړه د حقانیت ارادې ته وتړي او شکایت ونه کړي. نو په دې مبارک آیت کې مسلمانانو ته په واضح توګه تاکید شوی ده چې هغه څوک چې دا 4 صفتونه ولري له زیان څخه به خوندي وي او هیڅ ضرر به ورته نه رسیږي. په دې مبارک آیت کې د وخت کلمه د ساعتونو، دقیقو او ثانیو په معنی ده چې په یوه ورځ کې تیریږي، او دا د کلونو، میاشتو، اونیو او ورځو په معنی هم کیدای شي چې په چټکۍ سره تیریږي او بالاخره د انسان ژوند پای ته رسیږي. هو ګرانو، دا سپیڅلی صورت موږ ته دا روښانه کوي چې په دې نړۍ کې د انسان د ژوند هره ثانیه ارزښتناکه ده او انسان په خپل رب ته د هغې د مصرف کولو ته حساب ورکوي. شاید دا په ستاسو ذهن ته راشي ګرانو چې یوه ثانیه په حقیقت کې یو خورا مهم، لږ او بې ارزښته وخت دی، خو که لږ فکر وکړو وبګورو چې الله جل جلاله په دې یوه ثانیه کې په نړۍ کې ډېرې معجزې کوي چې یوه یې د لمر وړانګې د 1,80,000 میله واټن څخه ځمکې ته د رسیدو بیلګه ده. نو ولې دا یوه ثانیه له موږ څخه نه حسابیږي؟ باید ووایو لوی الله تعالی چې په دې مبارک صورت کې د زیان کلمه ذکر کړې ده معنی د آخرت زیان ده، هغه زیان چې انسان ته تباه کوي او بالاخره په جهنم ته رسوي. نو ښه خبر دا ده چې د خپل ژوند هره شیبه ضایع نه کړو او هره دقیقه یې په سمه او ښه توګه وکارو تر څو د دنیا او آخرت ګټه ترې واخلو او د حق په لاره کې وژغورل شو. هیله ده چې یو ځل بیا زموږ دا لنډه او معلوماتي ویډیو استاسو خوښه ویډیو شوی وي. موږ استاسو د مینې ډک لایکونو او کومنټونو څخه په تمه یو. تر بلې پر اسرار ویډیو پورې خدای په امان.